بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو دا شی وایم چې څنګه موږ د یو یوزر په مرسته باندې د بل یوزر پاسورډ وایسو. کله چې تاسو سٹارټ ته راسئ، کنټرول پینل ته راسئ او یوزر اکاونټ ته راسئ، یوزر اکاونټ کې کلیک وکړئ او بیا منیج انادر اکاونټ ته راسئ. نو دلته چې هر څومره یوزرونه لري یا اکاونټونه لري هغه ټول درته ښیي. سره کومه کې ټول درته ښیي دغه ځای کې. اوس دلته دا زما اصلي یوزر دی او دا می هغه ملګری یا انډیوال چې جوړ کړی دی هغه یوزر دی. نو زه به داسې یو کار وکړم، چې دا دغه ملګري یوزر ته به یې پلاک پاسورډ ورکړم. هغه پاسورډ نه لري، صحیح ده. اوس ګوره زما یوزر ته وایي پاسورډ پروټیکټډ، خو دې ته دا شی نه دی راغلی ځکه دا پاسورډ نه لري. نو زه په دې باندې کلیک ونیسم او دلته ورته وایم چې کریټ ا پاسورډ. یو پاسورډ د یوزر ته ورکړم، 4 پاسورډ ورکړئ. فرض کړه داسې یو پاسورډ ورته ورکړئ. نو اوس ته داسې فرض کړه دا مونږ نه دی ورکړی، دا هغه ورکړی دی. نو موږ دا طریقه وایو چې څنګه د خپل کمپیوټر په مرسته باندې د هغه د یوزر دغه پاسورډ مو ماته وایسو. فرض کړه چې کله دلته راغلی سټارټ ته دا دی کلیک کوئ، سویچ یوزر دی کلیک کوئ، نو تا د یوزرونو ځای ته راوړي. یوزرونو ځای ته چې کله راوړي دا خو ستا اصلي یوزر دی چې اوس موږ پکې ولاړو. دا هغه ستا د ملګري یوزر دی چې ما ورته اوس پاسورډ ورکړې. که چېرته په دې باندې کلیک ونیسې دا خو اوس پاسورډ لري، څه لري؟ فرض کړه ستا ملګري هم ځان له پاسورډ ورکړی دی او ته خبر نه یې چې دغه پاسورډ به څه شي. پاسورډونه پکې وایي درته معلومیږي نه چې دې پاسورډ به څه شي. نو بیا ته کولی شې چې د خپل یوزر په مرسته باندې چې دا یوزر دی د دې په مرسته باندې د هغه پاسورډ څه کړې، ورماتې کړې او بیا د ده داخل معلومات چې دي هغه نو ته وګورې. سم په خلاص و. نو زه به خپل اکاونټ ته راسم، خپل یوزر ته به راسم او دا به درته وښیم چې څنګه د ده پاسورډ اوس ورماتی. دا به بند کړي، دې کې نه کېږي دا کار. دې میسج کې ته به راځې، دا به بندوې، دا څه کوي دلته راځې په مای کمپیوټر باندې به رستا کلیک نیسې او بیا به چا ته راځې، منیج ته به راځې. منیج دا څه شي راووسه. کله چې منیج ته رالې په منیج کې به چې ته راسې ډیسک منیجمنټ نه هغه ته به راسې، لوکل یوزر اینډ ګروپ ته به راسې. په دې باندې به ډبل کلیک ونیسې، بیا به دلته په یوزر فولډر باندې ډبل کړئ، بل ځای کې ولاړ نه شئ، صحیح ده. یوزر فولډر په دې باندې چې ډبل کلیک وي دا وګوره ټول ستا د کمپیوټر موجوده اکاونټونه درښیي. نو اډمنسټر کې خو مو راسې ولاړ یو، صحیح ده. اډمنسټر یا ډاکټر احمد په نوم چې کوم ځای دی هغه بل اکاونټ چې اوس پاسورډ زموږ ملګري ورکړی یا بل سړي ورکړی دی او موږ غواړو چې هغه ته داخل سو او نسو داخلېدلی ځکه هغه اوس پاسورډ لري. هغه نوم چې محمود و. نو موږ به دا د محمود په یوزر باندې رستا کلیک ونیسو، په ده باندې به سیده رستا کلیک ونیسو. د دې بلته داسې یو لیست موږ ته راکړي. په دې کې به په سیټ پاسورډ باندې ته کلیک ونیسئ. په چا باندې به کلیک ونیسئ؟ په سیټ پاسورډ باندې. بیا به پروسیډ ورته واخلې، ډېر اسانه دی. پروسیډ ورته واخلې. اوس داسې هم کولی شي، یو خو داسې دی که چېرته ته غواړې چې بیخي د ده د اکاونټ پاسورډ ایسته کړي چې نه هغه د ده پاسورډ وي بیا او نه بل پاسورډ ولري، نو بس راسه ورسره کې باندې سیده اوکې کړه. او که وایه زه اوس هغه د ده پاسورډ خو دې ایسته سي هغه خو به ایسته سي، زه بیا اوس خپل په سر باندې خپل پاسورډ کوم. یعنې مخکې ته ده پسې ګرځېدلې چې دا اکاونټ راته خلاص کړه، پاسورډ یې راوښیه، ده به تا ته درښوی، تا به خلاصوی، دی به اوس په تا پسې ګرځي، صحیح ده. او پاسورډ به یې تا ورته بدل کړی. نو دا دلته به خیر موږ اوس مستقیما اوکې کړو، اوکې به کوم او دا به اوکې کړو، صحیح ده. اوس چې کله دلته راسو د دې څخه دا یوزر ګورو، عملي ګورو چې څنګه اوس پاسورډ مخکې په پاسورډ درلودی که ساسفای دی، اوس بیا عملي وګورو چې پاسورډ لري که اوس کله زه دا کلیک کړم ما ته وایي په خیر راغلی، څه وایي؟ خیر راغلی، صحیح ده. او چې دغه رقم کله راسم بېرته به خپل هغه اصلي یوزر ته راسم، اصلي یوزر ته راسم، نو دا شی مو زده شوه مشهوره شوه. څه کوم د بل اکاونټ پاسورډ ورماته وایسو. سم خلاص و دې باندې سره که چیرې ګولې بیا څنګه ماته وایي؟ مثلا نو کمپیوټر دی چالانده مو پې پاسورډ لري څنګه بیا فرض کړه یوازې یو اکاونټ دی، مطلب دا شی دی موږ سره یوازې یو اکاونټ دی، دې هم پاسورډ اخیستی، دې پاسورډ څنګه ورماتو؟ هغه مثلا د ګولې مړې چالانده کړو لکه دا اوس دا رقم بیا څنګه ماته وایي؟ هغه دغه د میکانیزم زه در وښیم. ګوره دلته به دلته لیست کړی دی، جوړ کړی دی. په دغه میکانیزم چې ته اوس څه وینې راځي هغه دونې اوږده پروسه غواړي. نو په دې ترکیب کې یو وارې کمپیوټر ګولېږي او چالندېږي، خو هغه ریکارډ بیا نه کېږي. ګوره چې درته بیا ښیم، صحیح ده. دا تاسو وینئ وګورئ، ګوره کمپیوټر چې کله چالنده کړې راځي دا رقم هغه به تاسو بعضې وخت لیدلی کمپیوټر داسې شی درته راوړي. که لاندې کلیک کړې راځي، که لاندې کلیک کړې ستاسې نارمل ورډ راخلاصېږي، که لاندې چې کلیک کړې بیا دې دا سیسټم کې راځي. مهرباني دغه رقم چې کله داسې بیا دا میسیجر کوي، دغه څه بیا دا میسیجر کوي، بیا دا کوي، بیا دا کوي، بیا دا کوي، پروسه یې اوږده ده، خو چې یو وارې استعمال کوي بیا ترتیب یې اسانه دی، دونې مغلق نه دی، صحیح لکه پروسه چې اوږده ده. ولې خبره دا ده چې دې جریان کمپیوټر وارې ګولېټ چاندېږي نو ریکارډ یې نشي جوړېدلی. دا پی ډي اف دی. دا چې تاکید کې ته کولی شې چې د خپل کمپیوټر د یو یوزر پاسورډ ورمات کړې.
بل لازم تاسو خپل پروګرام ته راځو کله چې پروګرام ته ورسېدل تاسو په دې کې بلینک ډاکومنت راځي بلینک ډاکومنت چې کله راسي دې کې موږ ګوره درس تیر وس کې دې سره رسولې یو موږ نن بیا هم یو تعداد معلومات نوښته کو او دې باندې درسکار نورم کو اول خو تاسو راسي ګوره په دې کې دغه یو اپشن راغلی دی چې دته ټیکسټ افیکټ وایي if you have text effect and typography ورته وایي د دې هدف دا دی چې دا د عنوانونو لپاره په خاصه توګه استعمالي دي لکه فرض کړه تاسو ورته نشته کوي چې زکی اکاډمیک او دا فرض کړه دا څه شی ورته نشته کوي دا تاسو عنوان سو اوس کله تر راسه دا انتخاب کې اوس دا فرض کړه کوم مت کوم عنوان چې کوم هغه چې جوړ کړی دی دا د ادي لاندې معلومات سره یو شان دی نو باید فرق یې وسیدونی نو زه دا انتخاب هم په دې باندې کلیک نشم دلته چې تاسو هر نوم نور یو کار وکړئ ته به دا نظر سره غټه کوم اوس دلته تاسو هر نوم نه دې تر کوی الته معلومې کړئ وګوره او بیا په خاصه توګه چې کله زه دې ته دلته دې څخه یو سټایل ورته ورکړم نو د په خاصه خبره په دغه سټایل کې باید شي وي چې به مناسب او ښایسته معلومات د لاندې معلومات او د عنوان تر مابین ځما یو څه فرق کولای شي چې دا د عنوان دی او د ساده معلوماتي سم په خلاص ودی باندې دا په خاصه توګه دا رقم عنوانو لپاره تاسو استعمالو بل لازم هایلایټ چې تاسو وینئ هایلایټ هغه بعض شاګردان مو استعمالي یا مکاتب کې چې کتاب کې مهم تعریف ولا اساس هغه کش کینه هغه رنگ ور باندې اخی تعریف ویلې مې خو مقصد هغه شاته لکه رنگ واچي نو دا دلته مو استعمال وایسو دا دوه رقم استعمال وایسي یو داسې دی چې ته به مخکې معلومات دا رقم ورته انتخابې خاص کته مخکې معلومات ورته انتخاب کړه بیا نو تر راځي د دې څخه یو رنگ خوښه چې هر رنگ دی خوښ هغه رنگ ورته اچي یو دا کار دی مخکې معلومات انتخابې بیا ورسره ورته خوښه او یو داسې هم کوي چې کستا معلومات ډیر زیات یو ته پښ کې دا هایلایټ څوار استعمالې زیات استعمالې نو بیا دا څه کار وکړه چې مخکې راسه رنگ انتخاب کړه زې مټاکه زې مې انتخابو مخکې راسه یو د کې یو رنگ وټاکه هر رنگ چې تاسو خوښي دا څه فرصت په معلومات داسې کلم په لاس ورکی په معلومات مې دا تیز تیز راکښو چې هر ځای هغه مهم درته تمام سو یا مهم په نظر درغه هغه شي کوي داسې تیز تیز هایلایټ واه راځي مهرباني په دې شکل سره کوي چې هغه تیز تیز شي کې هایلایټ کې واځي څه موضوع مخکې مونږ داسې کوي چې زې به مې انتخابوي بیا به ورسره ورول د بماغه رنگ ورته استې ډېر ورته طریقه وا ولې اوس داسې کو چې مخکې خپل رنگ ورته انتخابو چې رنگ خورس دا غس خورسته کلم په لاس راکې چې په هر ځای باندې درکه شو تیز تیز مونږ کولای چې هغه پرم باندې ولرو خو یو خبره ده یو څوک تاسو سوال کوي ورور دا خو زه د معلومات انتخابوم دا نسم انتخابوي دا کوم څه ور باندې راکښ کوم هغه به پرنګ ولري دا څنګه کې لکه په خوا تاسو ساده معلومات انتخابوله بیا به د لپاره د تراسه دا به کلیک کې نو کلر ورته اخلي شي ورته هغه او بخښي سټاف هایلایټینګ ورته کلیک کې سټاف هایلایټینګ دا چې درته واسطه اوس کولای شي چې معلومات ساده دا رقم انتخاب کې او بیا چې انتخاب کړل په اخر کې ورته د څه نو کلر واخده به درنګ څخه ساده کې سم په خلاص وي بل تاسو ترازی ګورو دیږي چې کله تاسو بل موضوع دي کې د معلوماتو چې ساده معلوماتي د دې د رنګولو لپاره د دې رنگمیزي لپاره رنگونه دلته راغونډ شوي دي چې دلته موږ هر رنگ دي ته ورکو هغه رنگ ورکو اساس کې دا رقم رنگو کې ورکوم هغه مختلف رنگو کې جوړ شم هدف دا دی کواړ چې ټافیک یو موضوع شاته د سې جوړه کوي چې مطلب د چا ضرورت ذهن کې راسي مطلب ذهن کې راسي داسي چې کله سبا کې هغه مطالعه کوي یا فاس کاوي او ته ژر پام سي نو تاسو واخلي د په مختلف رنگونو کې واخلي یو پاراګراف په یو رنگ کې واشتي بل پاراګراف په بل رنگ کې واشتي او بل پاراګراف په بل رنگ کې تاسو ګورئ چې مختلف رنگونه ورکوي نو هغه ډیر جالب بیا معلومه واځي سره موضوع او که بل اخر دا ټول انتخاب کوي او تاسو په دې باندې کلیک ونیسئ دلته اتوماتیک واخلي د خپل هغه ولني رنگ ته اړي سم په خلاص ودی باندې یو خبره در بعض وخت کې راسي تاسو څخه ځینې خلکو معلومات د سپورت کړي دا معلومات انتخاب کړي دي نو د صفحې رنگم سپین دی او دلته د سپین رنگ ورته ورکړي په دې څه فکر کوي چې معلومات نشته خو د دغه بیا ته اثبات هغه وخت معلومولای شي چې کله تل دراسه په ډیزاین باندې کلیک ونیسئ چې بیا تاسو مخکې موضوع راځي کله صفحې ته تور رنگ ورکړي هغه معلومې نه صحیح ده کوم معلومات چې پټ کړي وو هغه سپین رنگ کې راځي صحیح ده نو هغه اوس معلوم شول دا ځکه مخکې نه معلومه ده چې صفحې رنگ هم سپینو او معلومات هم سپینو بیا په دا شکل سره تاسو به معلومه وایسي خو خبره ده چې دلته راسي ګور دلته داسې انتخاب کوي به دې ته خپل رنگ ورکړي هم باندې کلیک ونیسئ او دې څه شو ورکړي سپین رنگ کله بیا داسې هم سوي چې سپین رنگ یې نه ورکړي سپین رنگ خو کې ورکړي خو موږ دا معلومات کوی هغه دلته ګور کستاسو فکر وو هغه سبا چې موږ تور کړو دوی خپل معلوم سواله ځکه د معلومات رنگ شو سپینو کله بیا چا تاسو سره کس تنداسې ټوکی مقصد سره کوي داسې کار کوي چې تر ازي ټیکسټ افیکټ باندې کلیک نشي
داسې یو کار کوي چې دا بیخي نو فیل کوي. نو فیل هغه جریان ته وایي چې بیا به هېڅ رنګ نه لري. اسپین خو هم یو رنګ و چې معلومات ته ورکوي. که د نو فیل ورته واسې دا دې اوکې کوي دا دې اوکې کوي. اوس که ته دلته راسې صفا ګوره دا رقم بې رنګه شوه، که ته اوس سفید ته هم رنګ ورکړې هغه معلومېږي. بیخي داسې فکر کوي چې معلومات نشته، او حال دا چې معلومات شته، معلومات شته، خو معلومات بې رنګه دي، هېڅ نوی رنګ اوس نه لري، نه هغه سپین رنګ لري نه تور او نه بل رنګ لري. نو که دلته راسې دا دې انتخاب کړي او بېرته دلته راسې په دې باندې کلیک ونیسئ او اټومیټیک ورته واخلئ، بېرته به خپل رنګ واخلئ. موضوع واضح شوله؟ بل تاسو په دې جریان کې په دې ګروپ کې بل څه نه لرئ، ولې دوم بحث مو په پاراګراف پورې دی. یو څو لحظې صبر وکړئ چې په دې باندې درته بحث وکړم، نو څه موضوع مختلف شو. پاراګراف کې لپاره پاراګراف خپله موضوع ته وایي، څه ته وایي؟ موضوع ته وایي. پس که دا سړی ته زه نوبت ورکوم دی ګډېږي، دې تر یو وخته پسې ګډېږي، کله چې د خبرې خلاص شولې دا یو پاراګراف شو، صحیح ده. بیا هغه بل سړي ته نوبت ورکوم، هغه دغسې ګډېږي، دا د هغه پاراګراف جوړي. بیا بل سړي ته، نو دغه د هر سړي نظر چې دی هغه ته پاراګراف وایي. دلته صحیح ده په دې حساب کې. اوس دا هم دغسې د ګوره مختلف پاراګرافونه دي. نو که موږ غواړو چې دغه پاراګرافونه په نښه کړو، دوی ته یو داسې ساختمان وټاکو چې هغه دغه سره د موږ د دوی اسانۍ سره معلومات ورکولی شي چې دا پاراګراف د کوم ځای شروع دی، په کوم ځای باندې ختم دی، او کوم پاراګراف دی زما. نو راځو موږ د بلیټ څخه استفاده کوو. پاراګراف خو عموما دغه ترتیب ته وایي، دا موضوعګانو ته، او دې ته بیا بلیټس وایي. بلیټ لایبرري ده. ګوره بلیټس خپله سمبولاتو ته وایي. سمبولاتو هغه کتابخانه ده وایي، صحیح ده. لایبرري یا بوک سټیشنري یا سټیشنري کتابخانې ته وایي، صحیح ده. نو دلته چې کله موږ تاسو راسو په دې کې چې اوس موږ هر سمبول ورکوو، نو هغه زموږ موضوعاتو ته هغه سمبول دې څه کوي؟ ورکوي. خو ښه خبره دا ده چې دا په داسې یو وخت کې موږ استعمال کوو لکه فرض که تاسو یو هغه اوس فرض که دې کورس کې دوه بخشه تدریسي دي چې یو انګلیش دی او بل څه دی کمپیوټر دی. اوس ته دا د ذکي اکاډمیک سنټر لیکلی عمومي عنوان او دا دوه بخشونه پکې تدریسي دي. یو څوک فرض که په دې باندې کیدای شي په اسانۍ سره پوه نه شي چې څنګه انګلیش او کمپیوټر کله چې دا وګوري. ولې که تاسو داسې یو کار وکړئ چې دا داسې انتخاب کړئ او بیا تاسو دلته راسئ دې ته دا رقم یو بولټ ورته ورکړئ، بیا به نو څنګه شي معلومه به شي که نه؟ وګوره صحیح ده. ډېر ژر پوهېږئ چې والا دا د دې حتمي او عمومي بخشونه دي چې په دې کې هغه راځي. سم خلاص. بیا چې تاسو دې ته ګوره هر بولټ ورته ورکړئ، فرض کړئ ما داسې بولټ ورته ورکړئ، دغه به ورته ورکړم، صحیح ده. یا فرض کړه دا رقم بولټ ورته ورکړئ، دا رقم بولټ ورته ورکړئ، بیا د هر یو نه وروسته کلیک نیسم، بیا بکس وسوم چې تر څو دا صفحه شي او د ده په هکله باندې یو څه لږ معلومات نشته کوم چې دا د ده په هکله باندې معلومات شي، صحیح ده. نو په دا شکل سره دغه رقم د دې لاندې درېږم او ورته چې مساوي بکس وسوه چې هغه بولټ ختم شي او دا د ده په هکله باندې معلومات شي. څونه ښایسته معلومېږي ګوره، صحیح ده. موضوع خو واضح شوله، په دې کې مشکل نشته. که چېرې تاسو دغه بولټ څخه علاوه نور بولټ غواړئ دا بسنه نه درته کوي، ځکه دا خو د ګوتو په شمار یو څو دانې دي فقط. نو راسه دې باندې کلیک ونیسه، په ډیفاینډ بولټ باندې کلیک ونیسه، ډیفاینډ نیو بولټ باندې دلته راسه سمبول ته راسه، دلته به ته په سلګونه او زرګونه سمبولونه ووینې. ته دلته راسه په دې کې ګوره که چېرې دلته تاسو راسئ په دا سر کې دلته هر یو باندې داسې کلیک نیسئ، هر یو ځان ته کټګوري ده، هره کټګوري بیا ځان سره مختلف سمبولونه، دا اوس ټول سمبولونه دي، دا دي خو مقصد دا سمبول هم دي. که چېرې تاسې لاندې راسئ لاندې او په دې کې تاسې ګوره ویډینګز چې دا اشکال درکوي، صحیح ده. او دغه رقم فرض کړه ویډینګز 2 ویډینګز 3 او دا ویډینګز چې هر یو ته کلیک کوئ هغه تاسو ته دا رقم اشکال درکوي. ته کولی شئ چې اوس د هغه په ځای ورته دا بم واخلئ، دا اوکې کړئ، صحیح ده. او دا اوکې کړئ نو اوس به په دې ځای کې دا شی راځي او دا چې تا یو وار اضافه کړئ دا به په دې لیست کې هم ځای نیسي. بیا کولی شئ د بل وخت لپاره استفاده کوي. سم خلاص. بیا تیستانس په دې باندې راسته کلیک نیسئ، ریموو ورته کلیک کوئ، دا دغه ځای څخه بیا چې شو ختم شو. ګوره دې ځای کې باسي په دې باندې راسته کلیک نیسئ، دا لا نه وایي ځکه دا وایي تا ریسنټ استعمال کړي. سم خلاص. په دې باندې او په چینج لیول کې موږ کولی شو دې لیول ورته راځي. مهرباني لیول دې ته وایي چې دلته ته هر لیول ورته واخلې، هغه دا ستا موضوعګان دلته څخه مخته وړي او هغه د سمبول شکل یې ورته اړوي. او که چېرې دلته راځي په دې باندې کلیک نیسئ او چینج لیول ته راځي، بیرته اولنی لیول ورته ورکوئ، نو ستاسو مخکینی سمبول ورکوي او سر کې راوړي. سم په دې باندې خلاص. دا خو نو بالا پیژني، دا نو بیا ستاسو وظیفه ده، صحیح ده. دا صرف د هغه په ځای باندې ورته نمبر ورکوي، نمبر، رومي، حساب، ای بي سی او دا شی ورکوي. استعمالولی شئ نو د هغه رقم چې کله تاسو دلته راسئ ګوره دلته به دا کلیک کړئ، په دې کې بیا آرټیکل او دا شی راځي. مهرباني آرټیکل یعنې مقالې، که په دې باندې ته اوس کلیک ونیسئ دا د آرټیکل 1 سو، دا د آرټیکل 2 سو. هغه رومي حساب نه دی، رومي حساب یو قسم حساب دی، هغه بعضې ساعتونه هم داسې جوړ شوي، دا په هغه باندې دې معلومات درکوي. بیا ته د هرې موضوع په اخره کې درې ورته مساوي دې په هکله باندې دونې معلومات یې ما سره
بیا راځي فرض کړه دې موضوع په اخر کې ولاړې آرټیکل خپل څه ته وایي مقاله لکه دې څخه مکمل مقاله اوس دې ګټه دا ده چې ته هر وخت په فایند باندې کلیک ونیسې ته ورته وایي چې زه چاته ځم آرټیکل 2 ته ځم نو ته به آرټیکل 2 ته وړي چې هغه کې کمپیوټر پاک معلومات کې د آرټیکل 1 کلیک کوي ورته آرټیکل 1 ته به راوړي چې دا پاک به تاسو معلومات مطالعه کوئ کله سم په دې باندې خلاصو بل تاسو کله دا رقم معلومات لري زبدا ساده کړم خپل اولنی حالت به واړو ما داغه څخه وروسته چې تاسو غواړئ دا عنوان د صفحې او تر بل طرف ته حرکت وکړي نو راسل دراسه ګور دا سنټر ته کلیک ما پینس کې برازي رائټ ته کلیک راسته طرف کې راځي او لیفټ ته کلیک چپا طرف کې برازي او یو بل چې ډیر مهم شي د تمام پدې کې هغه د چې کله تاسو ته دا معلومات ولې لکه مساوي ار ان ډي شیفټ کوشر کوسبان زموږ دا معلومات چې دا ډیر منظم دي کله سوي دي خو یو ځای کې غیر منظم دي او په کوم ځای کې آفرین په اخر کې ګوره دا په چفه طرف کې ډیر سیده راغلي دي برابر دي خو پر اسه طرف کې د لاینونو یو بل څخه تیرو بیر لري کچېری موږ دا انتخاب کو او دلته راځي د جسټیفای وای جسټیفای په څه وای برابرول منظمول کته جسټیفای ته کلیک یو څنګه ورستي لاینونه سره کوم سره سیده سره برابر سره بیا کته ویل چې دا اوس بیا دا مشکل یو څوک وي دا مرمز نه سم مطالعه کوي دا ډیر سم نږدې نه دی لغتونه سره غلی باید دوی په اوایس کې تعداد فاصله راسي نو جسټیفای میډیم ورته کلیک ګور لغاتو کې فاصله راځي کنه دا رقم چې تاسو تراسه ته جسټیفای هاي کلیک هغه د لغاتو تر مابین فاصله زیاتې دی او یو څوک کولای شي چې ښه په اسانۍ سره دا مطالعه کوي سم په خلاص ودی شي باندې او کچیر تاسو خالی جسټیفای واخلي هغه فقط د دې لینو هغه اخري ورستي برخه سیده کوي هغه سیده کړو خلاص سم په دې باندې خلاصو دا ونده سپاسي دا باسي ځکه تاسو مخکې هغه بل سیستم باندې سم تاسو خو هغه سیستم تیر شو